سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. پنجشیر کې څه روان دي نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. پنجشیر ته د طالبانو له ورتګ سره دغه ولایت کې د اوسېدونکو لپاره ژوند سخت شوی دی. په دغه ولایت کې د خلکو لپاره د ژوند تریخې کیسې کوي. د پنجشیر پر ځینو برخو د طالبانو واکمنېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي، اقتصادي، روزنیز، روغتیایي شرایط له ستونزې سره مخ شوي دي. د دې سیمې اوسېدونکو په وینا طالبانو په دغه ولایت کې هره ورځ د ملکیانو په پراخو نیونو، شکنجو او وژنو لاس پورې کوي او تر اوسه لسګونه تنه بې رحمه وژلي دي. همداراز د خلکو روحي ارامتیا هم له منځه تللې ده، ځکه د طالبانو دغه ولایت اوسېدونکي ته تل د دښمن په سترګه ګوري. ان یو شمېر اوسېدونکي د خپل سل پسې تلاشي له امله پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. اوس مهال د پنجشیر 90 سلنه زده کوونکي د نښتو له امله ښوونځي ته نشي تللی او په ډېرو ښوونځیو کې د طالبانو پوځي سنګرونه جوړ کړي. د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو زمینه نه ده برابر او د ناروغانو پر ځای روغتونونه د طالبانو له ټپیانو ډک دي. دا په داسې حال کې ده چې خلک کلیو ته د تګ لپاره باید اجازه لیک واخلي او دغه ولایت په ځینو برخو کې مرستندویو بنسټونو له هر ډول مرسته رسونې منع شوي دي. پنجشیر د کابل په شمال کې یو ولایت دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې سوکاله او امنیت د افغان او سیلانیانو ترمنځ د بیلګې په توګه ګڼل کېدو. په کابو تیرو 10 میاشتو کې بیا دغه ولایت ته د طالبانو له ورتګ سره د پنجشیر په افغانستان کې تر ټولو ناارام ځای دی. دغه ولایت اوسېدونکي له 800 ورځپاڼې سره په خبرو له پخوا نیونو، شکنجو، وژنو، اجباري کېدو کیسې کوي. د ملکیانو وژل، د سرونو پرې کول او ظالمانه وژنې روانې دي. خپلسرۍ ترلاشي تګ راتګ لپاره اجازه لیک وشي. خلک په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیایي خدمتونو نشتوالی، د طالبانو ټپیان روغتیایي مرکزونه ډک دي. ناوړه اقتصاد شرایط طالبانو موسسې له مرستو منع کړي دي. د پنجشیر جنګي شرایط د دې لامل شوي چې طالبان بشر دوستانه مرستو د راتګ مخه وتړي. په نړیواله مرستندویه بنسټونو کې باوري سرچینې 800 ورځپاڼې ته ویلي چې په تېرو 6 میاشتو کې د پنجشیر ته د هغو لخوا نه هېڅ ډول مرستې نه دي لیږدول شوي. د یوې سرچینې له قولې طالبانو د دغه ولایت په پرتو ولسوالیو ته مرستندویو بنسټونو د ورتګ اجازه نه ورکوي. د هغه په وینا هغه وروستۍ مرستې په رخ او بازارک ولسوالۍ کې ویشل شوي دي. طالب ځواکونه په دغه ولایت کې د نښتو او ناامنه کولو کې پراخ رول سربیره د ملکیانو وژلو په اړه هیڅ نه وایي. د طالبانو غړي په ټولنیزو پاڼو او تلویزیوني پروګرامونو کې د پنجشیر شرایط ښه او مناسب بولي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ملي تلویزیون په پنجشیر کې د وژنو په اړه د خبرونو او خپرېدو وروسته ځینې ویډیوګانې خپروي ترڅو په دغه ولایت شرایط مناسب او اوسېدونکو د خوښۍ وړ وښایي. او په داسې حال کې ده چې یوازې پرون پنجشیر کې 2 تنه وژل شوي او طالبانو په دغه ولایت کې د یوه اوسېدونکي د لاسونو پوسترې بیل کړی. په دغه ولایت کې د مقاومت جبهې پوځ له کابو 2 میاشتو راهیسه ډېر شوي. د طالبانو په دې موده کې 2 ځله د مقاومت جبهې د ځواکونو شاته تمبولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي، خو په ډېر تلفاتو په لیدلو سره بریالي نه شول چې مقاومت جبهې ته ماته ورکړي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.